هلمند کې څه باندې 2000 کیلوګرام انساني او زراعتي قاچاقي درمل وسوځول شول. د هلمند ولایت د فرعي ګمرکات ریاست مسؤلین وایي په تیره یونۍ کې 2780 کیلوګرام نیول شوي بې کیفیته انساني او زراعتي قاچاقي درمل د ټاکل شوي پلای په حضور کې له منځه وړي دي. د دې ولایت د فرعي ګمرکات ریاست رئیس ملا محمد قاسم حکمل وایي چې د قاچاقي توکو د واردېدو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې لا پیاوړې کړي دي. نوموړی ټینګار کوي چې سوداګر باید د ناقانونه او بې کیفیته توکو له واردولو ډډه وکړي. دا درمل چې دي د یو هیئت په حضور کې له منځه تللي دي چې د ولایت مقام، ښاري محکمې، زراعت او صحت، فرعي ګمرکات، ریاست ښاروالۍ، اطلاعات او فرهنګ او صنعت تجارت ریاستونو د استازو په حضور کې له منځه وړل شوي. په ورته مهال د لښکرګاه ښار اوسیدونکی عبدالخالق وایي ناقانونه درمل د هیواد لپاره ناوړه پایلې لري او د اسلامي امارت له مسؤلینو غواړي چې په دې برخه کې خپلې هڅې دوامداره وساتي. دغه توکي بې محصوله توکي چې د هیواد ته راځي دا ډېر خطرناک دي، نه هلته نه ګمرک کېږي نه قتل کېږي، بس راسي هیواد ته دا ډېر د ډاکټران ته هم ډېر تاوان کوي، دا مریضانو ته چې ورکوي دا هم ډېر دغه لري. هر مریض چې ورکړي یوای درېدلی هغه در هغه به تره کېږي سمیږي نه. نو دا زموږ هیله ډېره ده چې دغه بند شي، پر مخ باندې ګر سړی کې بیا دغه نه راځي او دغه ډاکټران یې وانه خي. نو دا ډېر د اسلامي امارت څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دا پر مخ بند کې وای درېده. همداراز د هلمند بل اوسیدونکی جاوید وایي د انساني او حیواني قاچاقي درملو مخنیوی کولی شي د ګڼ ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي. نو هغه درمل چې چک شوی نه او دغه شوی نه هغه موږ دپاره ډېر تاواني دي. غوښتنه د اسلامي امارت څخه دغه ده چې دغه چې څونه هڅه او کوشش کېږي زیات کېږي دغه شان زموږ هېواد ته چې راځي دا باید چک شي او وکتل شي او بیا پس له هغې زموږ هېوادوالو ته دلته چې راوړل کېږي باید هغه په تزویه ډول سم وي، په شفای او هغه مشکلونه لري نو هېڅ خبره به نه وي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د هلمند د فرعي ګمرکات ریاست د ګرځنده ټیمونو له لوري سلګونه ټنه ناقانونه خوراکي او غیر خوراکي توکي نیول شوي او له منځه وړل شوي دي.